د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ زرنی سیمه کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په موټر کې د تخنیکي ستونزې له امله اورلګیدنه رامنځته شوې. د یاد ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي مسؤلین وایي چې پکې څو تنه ټپیان او د کورونو وسایل یې سوځېدلي. زیاتوي ورته پر وخت بیړنۍ نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې ورسولې. کله چې موږ ته راپور راورسېده چې داسې پیښه شوې ده نو سمدستي موږ ایمرجنسي ټیمونه او سره په څنګ کې بشري مرستې د خوراک، څښاک، پوښاک او تر خیمو او البسو پورې دغې ساحې ته راورسېدلو. مهاجرونه چې پاکستان را روانو او قندوز ولایت ته تلل، میدان وردګ ولایت د شتیټو په ساحه کې د داسې پیښې سره مخ شوي چې موټر یې ور اخیستی ده او ځینې د کور سامانونه یې سوي دي او د فلحال عاجل مرستو ته ضرورت لري. نو د ولایت له خوا نه موږ څه نغدي کومک ورته راوړو او د حوادثو محترم ریاست ځینې خوراکي او غیر خوراکي توکي هم پر انتقال کړه. پیښ ځپلي د یادې پیښې کیسه کوي. همدارنګه دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو خوښ دي چې پر وخت یې ورته بیړنۍ مرستې ورسولې. د شپې 11 بجې ولې چې دا ټیم ماشومان ټوله بیده سوي وله، نو زه خپله په ګاډۍ په سیټ کې ناست ولم، د ګاډۍ په سیټ کې ناست ولم نو اچانک دا ورونو زما د پاسه دغه د ګاډۍ د چت یې ټکوه، اواز یې ولګوی چې ماشومان وسوځېدل، ګاډۍ ور اخیستی او اسلامي امارت په وخت باندې راورسېدل او کار یې هم وکړو، اوس هم له پوره امداد یې وکړو، خیمې هم ولګولې، خپل تر وسه پورې لګیا دي، الله دې دوی ته اجر ورکړي. دغه کډوال د هیواد کندوز ولایت ته په لاره وو چې له یادې پیښې سره مخ شوي. مسؤلین زیاتوي چې له موقتي مېشتېدنې وروسته به خپلو سیمو ته ورسول شي.